دوستانو زما ترڅنګ ناز شخصیت سبستان نومیږي د بن پوهنتون استاد دی په پښتو کې د دکتورا یا پی ایچ ډي تر کچې زده کړې لري ډېره روانه پښتو وایي د دې ترڅنګ د نړۍ په ډېرو نورو ژبو هم پوهیږي سبستان مننه افغانستان ته راغلی موږ سره دی څومره وخت کې د پښتو زده کړه اسانه ژبه ده پښتو ژبه په علمي لحاظ المانی غوندې په متوسطو ژبو کې راځي یعنې تعلیم او زده کړه یې خو یو څو کاله غواړي ځکه چې ډېره محافظه کاره ژبه ده د پخوانیو دورو یو څو محافظه کاره ټکي پکې شته په دې خاطر کې زده کول یې دومره اسان نه وي لکه مثلا نورې ژبې خو ګوره نن یو ډېره اوږده ورځ وه او ستاسو بنده زمری یو رقم ستړی دی له بله پلوه زما یو خواهش شته چې تاسو کوم چیرې یو ژوندی ګوربتی څوک چې د ګوربت وي او په دې ژبه غږېږي ما ته پیدا کړی شي نو زه ډېر خوشحاله شم یو ګوربتی غواړم او د ساوي د کلي د دې ژبې یو ویونکی چې دا ما ته پیدا کړی شي نو دا یو ډېر لوی قسمت وایي ما ته او هم د افغانستان ژبپوهنې ته انشاءالله یو ګوربتی غواړم صحیح شو او به پیدا شي او څو د نړۍ نورې کومې ژبې مو زده دي زه خو اصلي تخصص او کارپوه مې خو آریایي ژبې دي مثلا معاصرې آریایي ژبې لکه فارسي کردي بلوچي په تېره بیا خو په افغانستان کې آریایي لهجې او ژبې ورپسې د هند ژبې او د دې پر علاوه د ترکانو لهجې او ژبې او اخیره کې او دا هم زما یو ډېر بنسټیز تخصص دی عربي ادبیات او لهجې نو په دې بېلابېلو ژبنیزو محیطو کې کار کوم مقالې لیکم درسونه ورکم کلاسیکي شاعري سره هم کار کوم چې په دې کې چې دواوین ترجمه کوم او ژباړم او د ژبو مقایسوي څېړنې چې دي یعنې زه غواړم پوه شم چې دا ژبې له کومه راغلي دي او د وخت او د تاریخ په ترڅ کې دوی څنګه تکامل ته رسېدلي دي نو همدغه تقریبا یعنې څومره ژبې دې زده دي خو یو ژبپوه خو ډېرو ژبو سره کار لري خو په دې خاطر سلو نه زیاته مې څېړلي دي یعنی رواني خبرې یا په دې کې چې په اکاډمي او علمي سطح کې خبرې پرې کولی شم 15 شاوخوا کې چې اکثرا د ختیځ یعنې د شرق ژبې وایي 15 ژبې ماشاءالله ډېر او پښتو دې څومره وخت کې زده کړه خو سړی هېڅکله په زده کړه او تعلیم کې یعنې دغه ډول روانې خبرې چې کوي 11 کاله کېږي چې زه په پښتو اخته یم اول ده بیا یوه بله خبره تاسو ته وکړم په عربي کې د یوې ژبې د زده کړې او د تعلیم 4 توابق شته فیقال بالعربي انه هو شخص یعرف شیئا ان یعنې داسې یو څوک چې په پیله کې د ژبې یو څو ټکي پېژني یحسن اللغه یعنې معنا یې دا ده چې څوک وي چې پرې خبرې کولی شي یجید اللغه یعنی دغسې یو شخص وي چې ډېره غټه پوهه به ولري او یتقن اللغه یعنی شخص چې په اتقان یعنی په بشپړه توګه د یوې ژبې شناخت ولري خو داسې یو شخص نشته ځکه چې ژبه همیشه په بدلېدو ده اول دویم هر څومره چې کوم څوک د یوې پردۍ ژبې سره کار ولري او پرې مشغولېږي او ځان مشغول کړي خو کیدای شي چې 3 لسیزونه بعد زه چیرې افغانستان کې یو کلي ته به ورسېږم چې لومړی ځل دپاره زما په ژوند کې داسې یو ټکي به واورم چې هېڅکله مې زده هم نه وه پخوا مثلا لکه د شینوارو کې یوه لهجه ده وایي زه به درنه داسې لوټه شم ها ګوره یعنې زه به لاړ شم ها ګوره یا مثلا په وزیري لهجه کې دوی کب ته ماهي ته وایي کاژه خو دلته څوک کاژه نه پېژني که نه یا مثلا دوی هوشیار ته زدین وایي خو دلته څوک اکثرا زدین نه وایي هوشیار ته مثلا بېشک او هغه خلک چې غواړي پښتو زده کړي څه پیغام ورته لرئ چې د پښتو زده کول څومره اسانه کار دی او څومره ګرانه کار دی نو پښتو زده کول خو ما دپاره په علمي او اجتماعي لحاظ عبادت غوندې یو ډېر لوړ موقعیت لري ځکه چې د نړۍ دغسې یوه مهمه ژبه چې کلتوري میراث یې دومره قدیم او لرغونی او تاریخي دی
او له بلې پلوه هم په اجتماعي او تاریخي لحاظه یو ډېر ځانګړی ځای لري بیا نړۍ یې نه پېژني او خپل پښتانه هم لا تر اوسه پورې د خپلې ژبې په اعماقو دومره خبر هم نه دي نو تر اوسه پورې موږ هغه څه چې پښتو وي صحیح نه پېژنو څېړنې روانې دي او په دې کې څوک چې پښتون وي یا غیر پښتون او علم وي دې سره مشغولېږي ډېر ښه وي ځکه چې پښتو اسرار ډېر لري زما وروستۍ پوښتنه به دی چې افغانستان ته اول ځل راغلی درېیم ځل کوم ځای ډېر دی خوښ شوی دی او ډېر تا ته جالب دی ننګرهار ته څویم ځل دی چې راځم دا لومړی ځل دی چې زه ننګرهار کې یم او دا د نن شکر په ترڅ کې هغه ځای چې مې خورا ډېر خوښ شو ګوشته وه ځکه چې اوله مې د ګوشت یو ډېر ګڼ شمېر شخصیت سره مې په پښتو شروع کړې وه ډاکټر محمد صابر د ګوشت بله صابر محمد بالکل او نن مو د مغل خان د زمانې د دې کورنۍ قدیم دیوالونه او قلم مو ولیدله نو او دا د غروب شمس په وخت کې نو یو ډېر ښکلی منظر و نو زه به دې له خیره ځان سره وخت و کله بیا راغلی پکتیکا ته ویسمه چې هلته ډېرې لویې کلاګانې تاریخي کلاګانې او هلته هم د پښتنو یوه ځانګړې او ورپسې نورستان ته هم زه ځم خدای دې راوله انشاءالله خدای پامان سلام علیکم خدای پامان